دا پیناډال شربت هرګز تاسو هغه ماشومانو ته مه ورکوئ کومو ماشومانو ته چې دا درې مسلې ترې راجوړېږي. که چیرې د ماشوم ینه خرابوي یا یې ګرده خرابوي یا کله هم چې دا شربت وڅښي د هغه په سرمن باندې خارښ راځي یا سرې سرې پولکې راځي، نو په دې دوران کې به هرګز تاسو ماشوم ته دا پیناډال شربت نه ورکوئ. خو که چیرې د ماشوم ینه خرابوي یا یې ګردې خرابوي او تاسو بیا هم پیناډال شربت ورکوئ، نو تاسو به خامخا د مستند ډاکټر نه د هغې په باره کې تپوس کوئ. او دا پیناډال شربت ماشومانو دپاره استعمالي که چیرې په ماشوم باندې تبه راځي یا د ماشوم وجود درد کوي یا د ماشوم غاښونه درد کوي یا د ماشوم سر درد کوي، نو دې علاماتو دپاره استعمالیږي او تبه کموي. او د دې سایډ افیکټ نقصانات دا دي چې دا د ماشوم زړه کچه کولی شي، د ماشوم چې کومه ساه ده په هغې کې کموالی راوستلی شي، د ماشوم چې کوم د سترګو رنګ دی هغه زیړولی شي، د ماشوم چې کوم د سرمنې رنګ دی هغه هم زیړولی شي، د ماشوم چې کوم غټ بول یا ورکوټې بول دی د هغه رنګ هم تورولی شي یا زیړولی شي، او د ماشوم د پوزې نه وینه هم رابهولی شي، او د ماشوم چې کومه مسوړې دي کومې ژامې دي د هغې نه هم وینه راوستلی شي، چې دا د دې سایډ افیکټ نقصانات دي. خو دا سایډ افیکټ او دا نقصانات په 100 ماشومانو کې چېرته 2-3 ماشومانو ته کیږي. همدغه شان میډیسن انفارمیشن لپاره آی ډي در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.